ما پلار مې و مور مې وه په دې جریان کې داسې ظوفیت ورباندې راغلو مور باندې مې چې بګراوند ته به چې کله ملاقات ته راتلل د صلیب سرخ له طرفه نو هغه تقریبا څلور میاشتې بعد هغه به هم دا رقم و چې مثلا ټلیفوني هغه به و یو وار به ټلیفون و بیا څلور میاشتې وروسته و بیا مخامخ ملاقات به دا شی و چې مثلا هغه خواته به شیشه وه غټه شیشه به وه او ټلیفون به څنګ کې ورسره ایښی و نو په دې جریان کې ما پلار مې و مور مې وه یو د ما وړکی وراره و هغه ډېر سخت راباندې ګران و هغه هم راوستی و نو یو بل د ما نه لږ مشر ورور د هغه هم څلور نفر راغلي وو یعنې څلور نفر زیات نه پرېښودل چې کله مور مې راغله هغه شیشې ځای ته چې کله بیا ولچک را ونه خلاص کړه خو زولنې را اچولې وې چې کله یې زولنې را واچولې هماغلته مځکې پسې سریښ وې بس چې کله زه یې ولیدلم بس په دې جریان کې داسې ظوفیت ورباندې راغلو مور باندې مې چې مور باندې مې ظوفیت راغلو بیا هغلته زموږ پلار ورور مې بس ونیوله چې ونیوله بس هغه عسکرو ته یې غږ وکړو ورته ویلې چې مثلا دغه لږ اوبه ورته راوړه نو هغه صحنه دومره راباندې سخته وه یعنې بیخي هلته زړه مې د هېڅ طاقت نه کېدو بیا ما دې ته د هغه ورکوله نو ما بیخي ژړله ما په دې خاطر ونه ژړل چې کله بیا اوبه یې راواخیستلې بیا یو 10 دقیقې وروسته بیا په هوش راغله چې کله په هوش راغله بس ما ورته تسلیت ورکوه چې زه هغه رک روغ ورته جګ شوم ورته مې چې رک روغ لاسونه مې ورته وښورول زه رک روغ ما باندې هېڅ څه هم نه دي شوي نو بس هغه نه وروسته بیا راسره یو څو خبرې وکړې په هغه هم ډېر ژړونکي غږ کې یعنې هم یې ژړل هم یې راته ویلی چې بس وایي څه وکړو بس دعاګانې به درته کوم ورته بس صرف دعاګانې راته کوه نور انشاءالله هېڅ مشکل نه لري نو په دې جریان کې بیا تقریبا 11 دقیقې خبرې راسره وکړلې بیا هغه نه وروسته بیا داسې پرده یې راکش کړله پردې وې داسې پرده یې راکش کړله بس دوی نه پوهېږم چې بیا به څه وخت لاړي بس زه یې بیا راوستم زندان ته خپل ځای ته نو چې کله زه د دوی مثلا پرده یې کش کړله زه یې راوستلم زولنې خوراکي وې ولچکې مې راواچول بس عینکې هغه مې راواچول ګوشکۍ به مې راواچولې خو راوستم هغه مونږ خپل ځای ته یعنې مونږ ته لار نه معلومه چې دا کوم ځای ده نو چې کله هلته راوستم زندان ته چې راغلم بس ملګري ټول رانه راتاو شول بس ما ته ویلې څوک درته راغلي وو یعنې اکثره داسې ملګري وو چې مثلا 2 کاله 3 کاله بیخي ملاقات ته مور پلار نه و راغلي حتی د مور پلار نه و خبره چې دا ژوندي دي که مړه دي